السلام علیکم دوستانو. ارباز خان د پښتنو نه ډیر خفه دی او له پښتنو نه یې غټه ګیله وکړه. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو را سره تر اخره وګورئ او که تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی دا هم د سره سبسکرایب کړئ. دوستانو قرار ټي وي والا ارباز خان ته انټرویو دپاره ورغلی و چې ارباز خان ورته ډیرې زیاتې ګیلې وکړې. د قرار ټي وي مشر وقار خان له ارباز خان نه تپوس وکړو چې تاسو فلمونو کې ولې فحاشي خوروئ. نو ارباز خان ډیر غوسه شوی و او ویلي و چې د پښتنو ته صرف فلمونه ښکاري خو ټي وي او نور انټرنیټ ورته نه ښکاري. هغه وایي فلمونه د کور شی نه دی او د فلمونو دپاره خلک سینما ته راځي او سینما کې هر رقم فلم لګیږي چې په هغې کې صرف او صرف له 13 کالو نه غټ هلک وي. پښتانه د دې په ځای چې پښتنو فلمونو سپورټ وکړي نور هم زموږ بې عزتي کوي او موږ هم مجبوره یو چې له پښتنو له ضده کار وکړو. دوستانو تاسو د ارباز خان د دې خبرو باره کې څه ویل غواړئ موږ ته یې په کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم.